ښه دغه د کور مخې ته چمن دی، تقریبا یوه نیمه یا 2 میاشتې مخکې دغه چمن وکرلو. اوس الحمدلله ښه تک شین دی او وخت په وخت ریبو سره ورکو. او په دې کې د اوبو خور سیستم چې دی دا د پاپ اپ سپرینکلرز دي چې د ځمکې لاندې نه راوځي. دا اوس تاسو ته ښیم. تاسو وګورئ په دغه قطار کې 6 دانې دلته لګېدلي دي او 6 دې اړخ ته لګېدلي دي. نو دلته یې ګورو چې سپرینکلر چیرته دی. نو دا موقعیت را پیدا کوو. بیا تاسو ته زه ښیم چې ګوره یو سپرینکلر په دې ځای کې دی. نو دا ویډیو په دې خاطر کوم چې ځینو خلکو ته اوله کوم چې دا پوسټ کړو، نو ځینو ته سوال و چې دا خو مزاحمت نه کوي. ګورئ دا مکمل په چمن کې پټ دی. نو کله چې اوبه پرې راخوشي کړو دا راوځي او دلته اوپاشي کوي، او کله چې اوبه پرې بندې کړو بېرته دا ټول سیستم د ځمکې لاندې ننوځي. نو دلته که په دې ساحه باندې یو څوک ګرځي هېڅ احساس یې نشي کولی چې هغه سپرینکلر چیرته دی او یا چمن ریبل کېږي. دغه اوس سیم چمن هم وریبلو، د منځ چمن مې په ماشین وریبلو او د څنګونو کوم د غاړو کې چې کوم چمن و هغه مې په قیچي باندې غوڅ کړو. نو دلته اوس زه په دې باندې اوبه راخوشي کوم. عمره ته اوبه راخوشي کله؟ دا زما وړوکی زوی دی، دا به اوس اوبه پرې راخوشي کړي. چالان یې کله؟ ګورئ دا سپرینکلر راووتل د دغه نه د ځمکې نه. ځکه تاسو وګورئ دا هماغه سپرینکلر دی. نو د ځمکې نه تقریبا یو 10 سانتي راووتل او دا اوپاشي کوي. نو په دې ټول چمن کې واړه سپرینکلرې دي، 12 دانې لګېدلې دي. نو ټول چمن اوس اوبه کېږي. عمره ته یې بېرته بند که. ګوره دا چې کله بند کړي دا بېرته په ځمکه ننوځي. بیا یې چالان که. نو په دغه ترتیب باندې په ډېر سهولت سره دغه چمن اوبه کېږي. مخکې ډېرې زیاتې اوبه به موږ ضایع کولې. اوس تقریبا مخکې دغه چمن په 10-15 دقیقو کې اوبه کولو، اوس دغه ټول چمن په 3 دقیقو کې اوبه کېږي. نه ودرېږوي دی. نو په کم وخت کې په صحیح شکل باندې دغه ټول چمن چې دی د دې پاپ اپ سپرینکلر په ذریعه باندې اوبه کېږي. باندې که عمره، بیا یې چالان که.